راغی یا رسول الله زما دا شهوت ډیر زیات، زه غواړم ځان خسي کوم. څه کوم؟ ځان نامرده کوم، ځان د دنیا نه بالکل بس سیټ کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل مهلا یا عثمان، په آرام کښېنه. بخاري شریف کې هم دا روایت، نور احادیث مبارکو کې بیا د پوره واقعه ده، بخاري کې نیمه ذکر ده. داغه د شروط مطابق څونه داغه ذکر کړي د امام بخاري رحمت الله علیه. سی یا رسول الله زما شهوت ډیر زیات دی، زما جذبات ډیر زیات سیوا دي. یا رسول الله زه دا غواړم چې خپل ځان خسي کم نامرده کم. نبی علیہ السلام فرمایي مهلا یا عثمان، په آرام کښېنه، صبر داسې کې داسې ونه کې چرته داسې به نه کې. نبی علیہ السلام فرمایل چې زما د امت ان خصاء امتی الصيام، زما د امت خسیواله او نامرد چې انسان ځان نامرده کوي هغه دا چې انسان روزي ونیسي، روزي ونیسي. بیا فرمایل یا رسول الله زما زړه غواړي چې زه رهباني شم. څه رهباني؟ راهبان څنګه وي چې غار ته لاړ شي او دنیا پرېږدي. زه غواړم چې دنیا نه بالکل کټ شم چې غار ته لاړ شم. رهبانیت مې زړه غواړي یا رسول الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې مه کوه، زما د امت رهبانیت دا دی چې ته جومات ته لاړ شو د یو مانځه نه بل مانځه پورې انتظار کوه، هغه ثواب درته میلاویږي. علم دی د عیسایانو راهبانو ته چې به کوم ثواب میلاوېدو په ترک دنیا باندې حتی ته به څه میلاویږي؟ د یو مانځه نه بل مانځه پورې به کوم ځای کې انتظار کوې؟ په جومات کې انتظار کوې. او سم خیال دی سړی چې په جومات کې ناست سړی چې په جومات کې ناست د یو مانځه نه بل مانځه پورې مولیانو مزې وکړي، تاسو ته پته نشته. دریم یا رسول الله زما سره مال دولت دی. څه دی؟ مال او دولت. یا رسول الله زه غواړم چې دا ټول خرج کړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي مهلا یا عثمان، په آرام کښېنه، داسې مه کوه، صبر لږ صبر، داسې مه کوه یا عثمانه. یا رسول الله مال خرج کوم نه. نبی علیہ السلام فرمایل داسې وکړه چې څه لږ شانتې صدقه کوه، نور ځان سره ږده، او په خپل اهل و عیال او په خپل کور والا خرج کوه. ستا بهترین مال هغه دی چې په خپل کور والے ولګي. په چا ولګي؟ په خپل کور والے ولګي. یا رسول الله زما ښځه او د هغې نه زه جدایي غواړم چې هجرت وکړم. څه وکړم؟ هجرت وکړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل صبر، داسې مه کوه، مهلا یا عثمان، په آرام کښېنه، داسې مه کوه. یا رسول الله نه څه وکړم؟ زما د امت هجرت دا دی چې هغه د ګناهونو نه هجرت وکړي. څنګه هجرت وکړي؟ د ګناهونو نه هجرت. یا رسول الله زما زړه غواړي بس چې زه په دنیا کې ګرځم چېرته چکرې وامه، بس تنګ شوی یم. یا رسول نبی علیہ السلام فرمایل زما د امت سیاحت او چکرې وال هغه دا دی چې یا جهاد له لاړ شي یا حج له لاړ شي یا عمرې له لاړ شي. نبی علیہ السلام یا رسول الله ښځه دا ښځه خو پرېږدم نه، خو داسې کار به وکړم زه ترې نه ځمه، دې له به طلاق ورکړم، دې له به طلاق ورکړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل داسې مه کوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایل؟ زما د امت هجرت څه شی دی چې هغه د ګناهونو نه هجرت وکړي. بیا یا رسول الله ټیک ته ښځه خو نه طلاق یو بل کار به وکړم. څه چل به وکړي؟ یا رسول الله زه به ښځې ته نه نږدې کېږم، کوروالی به ورسره نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا هم غلطه، داسې به نه کې، داسې به نه کې. د بخاري روایت کې خو بل شانتې راځي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ستا د خپل ځان هم په ځان باندې حق دی، ستا د کور والم په تا حق دی. زه نبی علیہ السلام فرمایل زه پیغمبر یم او یو انسان یم، زه څه کومه؟ روژه م نیسمه، کله مې روژې کله مې روژه نه وي، کله روژې کله بوزۍ ځمه، داسې فرمایل نبی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې زه شهوت هم کنټرول کوم، خپلو بیبیانو خوا هم ځم. چا خوا ځم؟ خپلو بیبیانو. ته زما نه ډېر پرهېزګار یې. نبی علیہ السلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول الله بس ټیک ته زه خپلې بیبي له طلاق نه ورکوم، کوروالی به ورسره نه کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا طریقه ټیک نه ده، دا غلطه ده. مهلا یا عثمان، په آرام کښېنه یا عثمانه. تا ته پته شته کله چې انسان د خپل ښځې سره کوروالی وکړي نو بیا به یا اولاد پیدا کېږي یا به نه پیدا کېږي. که اولاد پیدا نه شو الله جل شانه به دا د ده دپاره رحمت وګرځوي د آخرت. او که چېرته د دې نه اولاد پیدا شو نو اولاد به یا د ده نه مخکې مري او یا به ترې وروسته مري. که مخکې ترې مړ شو نو د ده دپاره دا خوشحالي او سفارشي به وي د قیامت په ورځ باندې، او که داسې نه وروسته ترې مړ شو دا د ده دپاره صدقه جاریه ده.